ډېره خبره به اوږدوم نه سره لنډ خبرې به سره کوو. تاسو درې واړو د خپل وطن دپاره خپل هېواد دپاره څه کړي دي؟ دغه جواب ماته راکړئ. دا پوښتنه دې ماته وکړه، زه درته ځواب کړم. درې واړو نه پوښتنه ما وکړه. آفرین. اولې زه درته وایم، زه د هغه هیواد یو تن وګړی وم په هغه وخت کې چې زما د زده کړو وخت و، ما زده کړې وکړلې د بیت المال په پیسو باندې زه لاړم هندوستان ته، بیا ترکیې ته. کله چې د خدمت موقع را برابره سوه، په ما د یو جابر نظام چې وروره ګله د پنجاب له خوا نه وروره اداره کېږي په ما حاکم سو. زما چې کوم زما په څېر ځوانان په افغانستان کې دي، هغوی هره ورځ له افغانستان نه کډه کوي، مسافر کېږي، راځي دې خوا ته. نو ما ته د خدمت موقع نه ده برابره سوې. اما له دې ځینه زه دغه کوشش مې دا ده چې زه د خپل د ولس دپاره، خپل د ولس هغه چپ سوی غږ دلته په دې غرب کې زه پورته کړم، ځکه د دې غرب نه 40 میلیونه ډالره طالبانو ته ورځي چې تر څو پورې زه وسم کولی خپل ولس ته خدمت وکړم. تا څه توره کړې دی افغانستان دپاره؟ دا خبره زه ما 10 کاله خدمت کړی، عسکري مې کړی ده. تا شي کړي؟ تا غلامي کړې ده. ما عسکري کړی ده جمهوریت کې. تا شي کړي؟ خېله تا غلامي کړې ده. ما په نظام کې وظیفه کړې ده. نه 10 کاله ما غلامي مې کړې ده، خو د خدمت په نوم وطن تاسو ګرځولې. تا طالب وژلی، تا ټوپک ګرځولې، تا طالب میرمن وژلی، تا د طالب بچي وژلی. زموږ په غوږونو کې اذان کوو، زموږ په غوږونو کې ستاسو مشرانو اذان کوو چې موږ په حقه یو، موږ غولېدلي ورپسې روان. خو دا درته وایم چې ما 10 کاله کې غلامي کړې، کار شی کړی دي، د افغانستان د درې رنګې بیرغ لاندې خدمت کړی. تاسو دغه درې واړو چی کړي دي؟ دغه افغانستان مسعود خیل یو دغه لاړ شه د پکتیا په سټو کانډاو کې یو خبر اروپا کې راغټ سوي آسته ټول عمر ساندویچ خوړلې دي. یو ځل خیر ولا کا ساندویچ شاته نه خپل شاته چې د رنګ بیرغ ولګي په دې باندې ته خدمتګار نه زه د افغانستان او نه تور ورسوله نه کوم باتوره د افغانستان د جغرافیه ستاسو ډیر صفات کوي، دغه بیرغ سي ډیر کته ورته کوي. مسعود خیل صاحب خدای غلا نه ګوره مسعود خیل صاحب په احترام درنه پوښتنه مایک درته سپارم، مهرباني وکړه. شی ویل لري ډېر جذباتي کېږه ما ځکه چې فشار دې جګ وټیټ نیسي او غروره ګل هلته بیا سوسیال والا سبا درته ډېره خبره به اوږدوم نه سره لنډ خبرې به سره کوو. تاسو درې واړو د خپل وطن دپاره خپل هېواد دپاره څه کړي دي؟ دغه جواب ماته راکړئ. دا پوښتنه دې ماته وکړه، زه درته ځواب کړم. درې واړو نه پوښتنه ما وکړه. آفرین. اولې زه درته وایم، زه د هغه هیواد یو تن وګړی وم په هغه وخت کې چې زما د زده کړو وخت و، ما زده کړې وکړلې د بیت المال په پیسو باندې زه لاړم هندوستان ته، بیا ترکیې ته. کله چې د خدمت موقع را برابره سوه، په ما د یو جابر نظام چې وروره ګله د پنجاب له خوا نه وروره اداره کېږي په ما حاکم سو. زما چې کوم زما په څېر ځوانان په افغانستان کې دي، هغوی هره ورځ له افغانستان نه کډه کوي، مسافر کېږي، راځي دې خوا ته. نو ما ته د خدمت موقع نه ده برابره سوې. اما له دې ځینه زه دغه کوشش مې دا ده چې زه د خپل د ولس دپاره، خپل د ولس هغه چپ سوی غږ دلته په دې غرب کې زه پورته کړم، ځکه د دې غرب نه 40 میلیونه ډالره طالبانو ته ورځي چې تر څو پورې زه وسم کولی خپل ولس ته خدمت وکړم. دا زما سو. اوس نوبت راځي مولوي صاحب چمبړخیال ته. مولوي صاحب چمبړخیال به درته وایي مهرباني. اول خو زه هیڅ ضرورت نه وینم چې دلته چې ما څه کړي دي، هیڅ ضرورت نشته. دا د څه کار دی ورته ثابته کړم چې ما څه کړي دي. ځان ته مې جنرال هم نه دی ویلي، بل شی هم نه دی ویلي، خلک ته مې ویلي چې ولا ما غلامي کړې نه خدمت کړې ده. ختم شو اوس غوږ شه یاره. بیا که چېرته خبره د خدمت شي، ما په افغانستان کې په نظام کې دنده اجرا کړې ده، په نظامي برخه کې مې وظیفه کړې ده، خو هغه مجبور نه یم ثابته کړم چې ما ولا حتما دنده کړې ده. ته نه وایې چې ته مجبور یې، ته ثابت کړه، وښیه سرټیفیکیټ دی. زه مجبور یم ته ثابته کړم. څه څوک یې ثابته بیان یې کړې. زه پوه شم ستا افغانستان دپاره څه کړې، څه کاره یې ته څه کاره یې ته امارات باندې رد کړې، ته چې کاره یې چې علماو پرې خاندي، ته چې کاره چا دا حق در کړی؟ تو څوک یې چې د افغانانو نمایندګي کوې؟ چا د حق در کړی چې ته د افغانانو نماینده مسعود خیله یوه دقیقه ګوره.
دا خبره ته هم نشي کولی چې چا درته دا حق درکړی نه چې بند راغلی خبره جواب چې نه لري دا خاوره زما ده دا خاوره کې زه حق لرم زه د دې خاورې یم دا زما شناخت ده ته ما ته راځي زما د ورور د خاورې حق رانه اخلي چې ته پې چا دا حق درکړی غواګ ونیسه هغه اسیبه مونږ تاسو باندې رات نه کوو چې تاسو افغانان نه یي تاسو حق نه لرئ د افغانستان په اړه باندې خبرې وکړئ صحیح ده نو ته چې ما ته ویلې چې ته ما ته حق رانه کړه خو ما هم ورته ویلې چې تاسو څوک چا ګمارلی یاست په دې سوشل میډیا کې چې تاسو یو شته نظام په افغانستان کې شته ده د هغه تخریب کوئ او کوشش لرئ چې یو بل نظام راسي انشاءالله دعا کوه د خیر سره اوس خو پخو والله که ذره برابر انشاءالله دې الله قبول کړي ذره برابر خانه غاله ده انشاءالله هغه د ګیرو تر دغه سنت برابر دي یو خو ګوره دغه سنت برابر نه هغه اسیبه چې دغه سنت برابر نه او د اسلامي نظام دفاع نه کول انشاءالله دې نه قبلي غوږ ونیسه د سوسیال برګر دی و اوس راځي انشاءالله هم ته وایي قسم مې په خدای دا ډوډۍ دم حرامه ده دا ډوډۍ کې حرام وای الله ماته نه راکوله ما ته حلال ده زه خورم د ما وطن هم دغه ویجاړ کړی د راغلی وطن کوم ځای کې لیکلي چې دا حلال ده د ما وطن کې فقر بدبختي ویجاړېدل دغه هر شی د دغو خلکو لاس ته ورپسې دغو خلکو په ما باندې دا بدبختي راوځي زه راغلی خاورې په ته پروت یم نیغ این که فین که دا پټی شین که هو منطق ته خو مو پام ده و نو څه منطق درجاک منطق ده بالکل بالکل زه هغه ته وخت ورکړه هېڅ خبره بیا پس سره کیوزي خان مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دغه اوله یو پوښتنه وکړله چې تاسې افغانستان ته چې شي کړه اوله خو څنګه دغه نور ویلې چې موږ ته ضرورت نشته دلته زه خبرې وکړم زه په هغه تیر نظام کې خپله یو سټوډنټ په برټانیا کې په پوهنتون کې مې درس ویلی بیا هغسې خلاص و ما ماسټري وکړه بیا هغې نه پس مې ټریننګ وکړه او هغې نه بعد نظام راړنګ سو او دغلته ناست اوس په سوشل میډیا کې خبرې کوو ولې وران شو بهترینه نظام لرم دا ور نسته د مسعود خیل صاحب سره نور مخې ته وغږیږو زه دغه امان الله جلال سره غواړم یو څو خبرې کړم جلال صاحب تا مخکې خبره وکړه وایي د آدم علیه السلام له وخت نه له اوسه پورې موږ له کفارو سره جنګ ده همداسې دې ویلې که نه جلال صاحب مایک دې بند ده له آدم علیه السلام نه له اوسه پورې تا ویلي د موږ له کفارو سره جنګ ده صحیح ده همداسې دې ویلې که دې ونه ویلې ودې ویلې بلا شک د حق و باطل جنگ آدم علیه السلام چا سره جنګ له کوم کفار سره جنګ مهرباني یو دقیقه آدم علیه السلام له کوم کفار سره جنګ پلیز مهرباني وکړه خبرې سکه په جیب کې آدم علیه السلام له کوم کفار سره جنګ یو دقیقه آدم علیه السلام لا آدم یو د ګوره نه تا ویلې موږ جنګ له کفارو سره له آدم علیه السلام نه له اوسه پورې ده آدم علیه السلام له کوم کفار سره ګوره دا وایي جلال خبرې ما درته اوله خبره وکړه تا ویلې و مهندس ویلې پوښتنه دې وکړه دغه بېجای پوښتنه نه دې سوې تا اوله وویلې چې و مهندس ویلې تا ویلې له آدم علیه السلام نه له اوسه پورې موږ له کفارو سره جنګ ده آدم علیه السلام له کوم کفار سره جنګ کړه مهرباني وکړه आवाज دې نسته موږ نه اورو موږ چې نه اورو مایک نه جلاله ټلیفون مایک خراب ده انټرنیټ ضعیف اسو نه انټرنیټ نه ده ضعیف د ټلیفون مایک څه مشکل ده تصویر هم سلو ده انټرنیټ ضعیف ده جلال صاحب دله هغه روان ټلیفون دی او پاته کېده چالته نوټ ورک صحیح دا بیرته تاسو واوري ما ویل دي لا ادم تر دې دمه ما اولیاء شیطان کفارو سره جنگ ده آدم علیه السلام له کوم کفار سره جنگ وکړ خزه خیر د مشکل کې هغه نیټ خراب ده د آدم علیه السلام د هیڅ کفارو سره جنگ نه کړی ولې دې خیر ګوري دا بحث حسب خانما لدی خبره نه مطلب دا او چې دغه سی رقم ته نفر وخیږي د لایف ته دغه سی خبره و کی دای واز اسلام ته نه کوي دای واز آدم علیه السلام هغه ابتدایي انسانو چې په دنیا کې راښکته سو الله سبحانه تعالی
جنت کې چې کوم دی باندې موږ دا نه دوه وړه دی واغونی سره باندې وکستل هغه ټول ورځ مسعود خیل صاحب ویډیوګانې جوړه او چې تی چاته جوړه تی جمیل قادری ته جوړه سي جمیل قادری یو دقیقه دا خبرې باندې ډیر وخت خپه دا خدای وږي کنواله کده ګډ وډی ما دا وایم مسعود خیل ته چې وای آدم علی السلام ابتدایي انسان او دا بیا ازمکه ته خدای پاک ته په دې باندې موږ نه پیګو خو پیږي کنه خو دغه سړی جلال ولی ونه ویلې چې آدم علی السلام خو چا سره جهاد نه وکړي خو لفظي جهاد خلکو سره کړی ولې خپل بچانو سره خپل بسیانو سره خپل کړوسانو سره هغه ته دوی نور خدای هغه ته لار دی الله تعالی یاد کړل جهاد صاحب هغه کفار منګل ولې ابیل قابل سره سلام نو وخت ابیل قابل سره برخلاف سو هغه قابل سره جکسو ابیل شهادت ورساو هغه کافر سو کنه خو د زمانو زه یو کنه الله امر نه سرکشي وکړه الله تعالی حکم وکړ چې ابیل خور قابل ته ورکړي د قابل خور ابیل ته ورکړي دونه منل د الله سره ځانو ورکړي خو دا خو یو ته شی وې نه و کنه غلط یو دقیقه ته ودرېږه یو دقیقه نه ودرې نه ودرې یو دقیقه ته دا نه ته ودرې یو دقیقه صبر دې پریده دی وکړه دا کیسه خور قابل ته ورکاو د قابل خور حابیل ته ورکم د څه دی ویلې bale هم داس سو د حابیل سو د په ودرېږه یو دقیقه د آدم علی السلام سو زمن ول د آدم علیه السلام اول ابتدا کې دوه زمانې وو حابیل او قابل له حابیل سره مغبرګوله یو خور راغله دنیا ته د قابل سره یو خور مغبرګوله دنیا ته راغله بیا الته الله تعالی فیصله وکړه د آدم علیه السلام ته حکم وکړ چې تاسو دغه دوه خويندې دوه ورونه چې دي دا یو بل ته سره بدل کړي لکه قابل سره چې کومه خور جوړ او سره جوړه برګولې پیدا شوه هغه قابل ده دې رقم ته سره ابتدا هغه وکړه واستماده دا وای چې بیا دلته د حابیل او د قابل ترمنځ جګړه ولې وسوه او دا وژنه ولې رامنځته سوه جګړه په دې وسوه چې د حابیل خور ښایسته وه او د قابل خور چې دا بدرنګه وه نو هغه چې کله دغه خور دې ته ورکوله نه دې خندا خبره نه ده دا قرآن او حدیث کې ثابتوم خدای ته وګوره ودرېږه یوه دقیقه خدای ته وګوره بل چېرته ونه وایي چې ما د اسلام تاریخ لوستی دومره نه خبر چې د حابیل او د قابل یو خور وه دوی د یو خور په سر باندې جنګ سوی وه راغلی ناست دوه خویندې وې نه تاسو ته غلط دا تاسو غلط لوستلی ده یوه خور نه وه دوه خویندې وې د حابیل خور د قابل خور ښایسته وه د حابیل خور بدرنګه وه دغه دپاره هغه ورته ویل چې د خپله خور تا ته نه در کوم خپله ځان ته نکاح کوم په دې کې سره ورانه سوه تاسې تاریخ غلط لوستلی ده ما قصص الانبیا ویلی ښه او سیرت مې د آدم علیه السلام هم په هغه باندې مرور کړی او قرآن مې د ترجمې سره ویلی ښه دوه دانې خویندې مسعود خیل صاحب دا یې دوه دانې خویندې صحیح ده بیا ته څنګه وایي د هغه خور او د ده خور دا خو بیا سره ورونه او خویندې ټول نو ته څنګه وایي دا د ټول دا د الله حکم و الله هر کار کولی دا د الله قانون و تر یو وخته پورې بیا پس دغه نه منحل شو بیا حرام وباله الله تعالی ویلې چې پاس له دې نه د شیس علیه السلام په وخت کې الله تعالی خور او ورور ته نکاح کول دا بند کړل دا په سلسله باندې هم دغه انسان چې کله دنیا ته راغلی سلسله باندې هم الله تعالی ترتیب کړی ده د هر پیغمبر په وخت کې یو پیغمبر د بل پیغمبر په دین سره مساوي نه و یو پیغمبر ته یو رقم اسلام دین اسلام خو تغیرات به پکې راغلل حسیب خان دغه اندړ بابا وای ما پلیز بحث بیخي بیا ګډوډېږي زه نسم کولی ټول کنټرول کړم څلور نفره بس دي ګوره د منګ او تاسو بحث په دغه ډول باندې باید مخ ته راشو دا اوس چې په وطن کې څه تېرېږي په دې بحث وکړو آدم علیه السلام دوه بچیان وو که شل ول هغه په خپل ځای پوښتنه دا ده مسعود خیل صاحب تاسو ته وایم چې تاسو دا اوس سوشال چوکۍ باندې ته تکیه ووم دغه لاندې خاندي امام خندا راولي ګوره نه ما د سوشال په چوکۍ باندې ښه صحیح تکیه ووم ځان ریلاکس کړم زه اوس غږېږم نه لکه تا ته خوند درکوي چې ته مثلا پروت په انګلستان کې اول ته وروره ګوره طالبانو طرفداري کوي او بیا یو وخت کې طالبان هم وژل په کورونو د چاپې مرته اچولې او یو قصه نه د ملک صاحب خبره چې ده د ملک صاحب خبره الله تعالی غفور رحیم ده
پوه شو خبره طالب په ښځه دې بوته بیا وایي چې وروره ګله غفور رحیم نه بچې ګوره توهین به نه کوې ګوره ما خو ته د سهار وخت لاک ته تېږم خپل په خوله باندې توهین به نه کوې طالب د ما د سترګو تور ده طالب د ما د سر تاج ده طالب د ما بازار زه د طالب ګناه زه د طالب خو خاورې ته هم نشم رسېدلی ما د سترګو په وړاندې په د طالب په کور کې امریکایي دا کار وکړ د طالب د ښځې سره دا دې ونه ویل ستا د افغان کور ستا د افغان د پښتون کور وشرمېږه چې ته دا خبره کوې څنګه وشرمېږه چې ته د خپل افغان خپل پښتون هغه طالب بولې ولا خپل هېوادوال نه بولې څه شي هېوادوال یې بولم چې زما ورور زما د وطن خلاف زما ورور نه ده والکه تا خپل ځان مخالف کړی کم طالب ته منې کړی د خاورې طالب څه کار دی ما تا خپل تیشه راځي خپل پکا وای افغانستان د خپل ځان باندې پته وای مسعود خیله اوس په انسان مخه مخالف یو راغلی دلته تو خو موافق دغه ځکه شي کوي خو زه راغلم تاسو سره باسو کوم تاسو ته نصیحت وکم تاسو دا قدر وکړئ بس کولای شي وطن هم کولای شي وطن نه وطن چې کومه ته دغه تر راغلم ډوډۍ نسته زندګي والکه تا خاور د خونیم درغله ستا حریم ته خونیم درغله دي پردې تا حریم ته ګور ستا په استراده د کامیانو خاور ده سیکولارانو خاور ده بيدینانو خاور ته چی کوي دلته بيدینان ملحدین کافران د دې خاورې دي دغه دې خاورې کې دفن کیږي خاور په غو کې نه دفن کیږي پوه شئ دا خبره چا غلطه درخودلې ده د سره ټرنینګ وکړه ما ته یو وسوي وکړه چې ځکه د دې په خېټه کې ځای سوي دا دې ځکه خېټه ته وري مسعود خیله بحث دا نه ده پښتنه په دې ډول درنه کومه چې شای ده نو ګوره غوږ ونیسه سوال یې حقیقي جواب یې حقیقي نه ته بیخي ټیټ غږیږي مونږ کلی کې به ماشومان چې دغه تاغونې متلونه به ټوله سهیل غوږ ونیسه پښتنه دا د غوږ گزار مې کلک در باندې وکړ بیا ماشومان نوم راوړي کې منم د قسم د باید تخلص د مسعود خیل نه وي باید ماشوم خو ګیره نه لري تاسو ګیره نه لري زه خو ګیره لرم غر سړی یم که په ګیره باندې خلک ورور د عقل او هوښیارۍ معیار وای نو دا غني دي سکان دومره ګیرې دي غوږ ونیسه ولا هر رقمو 15 نفر سپیشل فورس تا غوندې تکړه باډي بلډران به ما پسې تلل 15 کې الکان د لاس لاندې اخر کې ورور ټینګ خطا وکړه او تختې دیته نه نه آصف خان افغانستان په ما حق د لاس کاله خدمت ورته وکړه لاس کاله مې پوره کړل نور مې داسې دفتر چرته قات مالي نور نه کوم افغانستان مې حق خپل حق مې ادا کړ خپل خدمت ورته وکړ غلطه وکړ څه وخت په دې انګیزه وتایم در دفتر چې مې بند کړ په ابرو عزت وته نور غوندې پرتو پدون ما په میدانوي کې نه دغه کړی دا اوس ته پوهېږي هغه ته چې چاته پتلونه پرتوګیا دی هغوی داسې لوکس بلند منزله کې ژوند کوي ته لکه لیونی پسناده پسې کار کوي خو موږ هغه بانډاران چې وو د موږ هغه غله مشران چې وو د هغو مشرانو هغه یې ونیو کورونه یې نیولي غوږ ونیسه چې جنرال دوستم غوندې ملحد هغه درلوده موږ مشر درلوده اشرف غني غوندې بېلارې مشر موږ درلوده طالبانو کې نو کمال چر څوک خلاف وي دا ملحد دا اوس جنرال دوستم هم ملحد سو خود ملحد دغه ملحد نه د کفار ته وي يهود نصارا ته وي مسعود خیل صاحب یو خبره مې وره ته د اجمل قادری پسې د ویډیو کړي وسې دا ویډیوګانې ور اجمل قادری نه جمیل قادری وبخه ته اوس ډیر ور پسې خپه ولا خپه نه یم مرګره مې د انډوال مې د ماستر په واتس اپ کې ولا ویډیوګانې واچولې چې خپل پلویان ته هغه ورته خبرداري ورکوم چې هغه باندې ویډیو جوړه کړي نه غریب ته اوس د MI5 تا وې ستا پسې بسوک ویډیوګانې کې تا پختنه بسوک کې اچھا نر زنوی نه مسوک ما جیل ته خطا کی MI5 کتا وې سي خو ته ماندا کار کې زم دا کار کومه خو دغه کې نرتوب نه وینم چې راسه ما جیل ته خطا کی نو ته خو بل د خپل خلو ویل سي MI5 ته نه پختنه کې او تا کوېسچن درنه نه ما خپل ځان خپل ورته ورکړې ته مې لشي کاسنات درا کوي ریپورټي مې راکې چې زلارسم خپل وطن دې ګرځا ګوره زلارسم دا مسله وکړه سړې پرېدا ما ګوره په کم نه مده سپکرونه کتاب څخه وکړه اجمل دا یو دوه مې او لغې نه بلای برات یو د کما تر کې زه غواړم د سره باس وکم مسکین صاحب ته خو راغله ماجر سیدا یو ماجر په دې مونږ کنه درې ورځې مخکې یو نفر ونی او کتی پیژن انجام قادری په نوم باندې یو نفر
چودري په نوم باندې دلته یو نفر ونیو. صحیح ده. دلته د برټش پیدا شوی په یوکي کې او پاکستانی دی، یو ترهګرو ډېر وخت نه دلته اوسېده په ایست لندن کې. او هوټل کې چې نیولی هغه کې نه زه به درته کسپین کم دغه نفر هوټل خو افغانانو نه افغانای نه د پاکستانی دی، یو ترهګرو زه به دلته درته پین کم. ترهګرو یعنی چې لکه مطلب دغه پوهېږې ترهګر یعنې هغسې ښه عکس د غلط دغه یو ځوان ته پېژنې ګر زه تاسو تشریح کړم